په سلامونه او نیکې هیلو مو هرکلی کومه. درنو هېوادوالو یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایمه د افغان لایف خپرونې ته. په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. نن یو ځل بیا د افغان لایف خپرونه کې البته راغلی یم د لغمان ولایت مرکز ته. په پلن پلن پل پروت ده، په پلن پلن پل پروت ده. ښکلي د سمې که د غره ښکلي دي، ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي. په سلامونه او نیکې هیلو مو هرکلی کومه. درنو هېوادوالو یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایمه د افغان لایف خپرونې ته. په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. نن یو ځل بیا د افغان لایف خپرونه کې البته راغلی یم د لغمان ولایت مرکز ته. مرکز کې بیا البته د هندوانو پارک ته. واقع چې دغه ځای هم ډېر یو ښکلی ځای دی او یو تفریحي پارک دی. زموږ او ستاسو هېوادوال دلته په چکر باندې راځي. نو راځئ نننۍ خپرونه مې درته د هندوانو پارک ته ځانګړې کړې ده. له ما سره نن د هندوانو پارک وګورئ. درنو هېوادوالو بیا هم درته ښه راغلاست وایمه. لکه څرنګه مې چې درته مخکې وویلې هندوانو پارک کې یم. البته نه پوهیم چې دغه پارک ته ولې د هندوانو پارک وایي او بیا په افغانستان کې د هندوانو پارک. په هر حال په هر نوم چې نومول شوی دی مشکل نشته. نو دلته زموږ او ستاسو هېوادوال دوی هم راغلي دي په چکر باندې. راځو له دوی سره غږېږو چې دوی له کوم ځای څخه په چکر راغلي دي. لومړی دلته را سره یو قاري صاحب ولاړ دی او له دې سره غږېږم. السلام، ستړی مه شئ. خیر اوسې، مننه، ډېره زیاته مننه. مننه، ژوندي اوسئ. دا ښکلی نوم و؟ نوم مې بختنواز ده. بختنواز د کوم ځای څخه البته په چکر راغلی؟ لغمان مرکز شلټک سیمې څخه دلته په چکر راغلی یم. ملګرو سره راغلی؟ هو، ملګرو سره راغلی یم دلته په چکر. ښه، ډېر ښه. ملګري دې همدلته شته دي که نه؟ هو شته ده، شاوخوا دلته ناست دي. ښه، ډېر ښه. یو ملګری خو دې هلته لګیا دی، ستا تصویر هم اخلي. خو دا خیر په هر حال دا راته ووایه چې څه یې در باندې نوش جان کړه؟ والله یو څه ښار نه راخیستي وو، دلته راغلي وو، نوش جان هم کول. څه مو راوړي ول؟ ځان سره کابلي پلاو هم راوړی وو، سیخان ورسره. والله ماشاءالله تاسو خو هر څه نو راوړي. مزې خو تاسې وکړه. هو والله څنګه خرچه تا وکړله کابل روډ؟ یاره څه باغه کړي څه مونږه دواړه په شریکه. شریکه. ښه، ډېر ښه. درنو هېوادوالو دلته یو بل لور هم را سره ولاړ دی. راځم له ده سره هم غږېږم. سلامونه، ته هم ستړی مه شې. وعلیکم سلام، ژوندي اوسئ. مننه. کور دې ودان. دا ښکلی نوم دی؟ محمد ادریس. ادریس وروره، له کوم ځای څخه د هندوانو پارک ته راغلی په چکر؟ موږ دلته نږدې کور ده، دا د یونس چوک په ساحه کې. ښه، ډېر ښه. یعنې تاسې هر مازدیګر نو راځئ؟ همداسې خوندونه خو تا واخیستل. هو نو. ښه، ډېر ښه. څه مصروفیتونه؟ محصل یم. د کوم پوهنځي؟ د طب پوهنځی. ماشاءالله، ته نو ډاکټر صاحب یې؟ انشاءالله. ښه، ډېر ښه. دا راته ووایه چې دلته ملګرو سره په چکر راغلی؟ نو اوس خو فعلا یوازې یم او ملګري شته دي، رای به شي. هلته ما وکته یو نیم دوستانو بیټ او بال اخیستی او لکه د کرکټ کوئ. هو، ملګري راغلي دي، را روان دي، کرکټ لپاره راغلي وو. ښه، ډېر ښه. راځه حتما دوستانو سره کله دلته راغلی څه جالبه خاطره، یو شعر، ترنم، یو څه خو به در سره وي.
یاره فعلا دپاره خو څه نشته نو دغسې راځو چکر د ملګرو دوستانو سره زه خو ډېر ستړی شوی یم چې هر هېوادوال راته وایي فعلا لپاره څه نشته ده یعنې زه نور معاف کول نه کوم هره خپرونه کې راته وایي بل ځل به بیا ګورو وایي زه باقي به شو خو ما نور هغه چا خبره قرض بند کړی دی قرض نه کوم نو حتما به ته یو څه وړاندې کوې زه به دې هم قرضداره شم ځکه چې فعلا دپاره داسې څه نه لرم کتابچه ډکه ده وروره بیخي نوره ډکه د خیر یو کونج کې مونږ ته هم ځای پیدا کړه یعنې چې څونه څه جوړې نه کېږي یاره نه ځکه که کېدلی نو په همغه اول ځل مې ذهن ته راتله او کولی مې شو چې درته ډاکټر صاحب راځم تاسو سره بیا هم غږېږم قاري صاحب د تاسو سره ملګری چې و ډېر شوخ ملګری و در سره او ډېر داسې ګپشپي و حتما جالبه خاطره خو تا سره شته داسې جالبه خاطره خو یوازې دا وه چې تېره ورځ دغلته کرکټ ته راغلو موږ لومړی ځل دلته کرکټ ته راغلو او دا د کرکټ کې ډېر مهارت لري او د یو پس بالر ده فاسټ بالر ده او زمونږ یو تره بچی و هغه بال ورته کوو نو هغه ورته پټ راغی ورته وویلی چې وایي بال دې لږ سلو که خیر ده دا خوا دې خو خلک ولاړ دي دا ډېره جالبه وه موږ لپاره دې ته یې ویلی چې بال سلو کوه خو دې خو ډېر خلک ولاړ دي او زما د بیټ ننداره کوي نو ده ته یې پټ وویلې هغې ته پټ وویلې چې ته بال سلو کوه هغه ته براله کړله وویلې چې دا خو داسې ماته وایي نو موږ هغه ډېر جالبه وه زموږ لپاره ټولو د خندا یې کړ او بلکل ملګری به دلته را نه شي موږ سره به ونه غږېږي ولا هغلته ولاړ ده موږ کوشش کوو چې دلته راشي خو را نه غی دا ولې نه راځي ولا نه پوهېږم څه خبره حتما نو تاسو ملګری دی راز خو به دي یاره نه پوهېږم زه بیخي ولا ما خو ډېر کوشش وکړو تا ولیدو ما ورته ویل راسل فکر کوم ملګری دی تا ویل د کوم ځای څخه راغلی دا سویزرلینډ څخه راغلی ده سویزرلینډ څخه راغلی ده او ته یې بیا هندوانو پارک ته نو په چکر راوړی دغه د یو کار خو یې کړی ده او بېشکه دا خو ده واقع دا ورور مې د دې تر څنګ راته ووایه چې پوهنتون ته ځې کوم نور مصروفیتونه لرې که نه نه یوازې پوهنتون ته ځم او نور څه مصروفیت نه لرم ورسره ډېر ښه راځه هېوادوالو ته د یو ښکلی پیغام هېوادوالو ته همدغه پیغام دی چې په اوس وخت کې زموږ هېواد له هر څه نه ډېر چې د هغه تعلیم ته ضرورت لري نو زه په ټولو ځوانانو باندې چې ځوان د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي نو ستاسو د کمرې او ستاسو د یوټیوب چینل نه په ټولو ځوانانو باندې غږ کوم چې تر څو تعلیم وکړي او دغه خپل ممکن هېواد چې په بد حالت کې قرار لري که نه نو دغه خپل هېواد له دغه بد حالت نه وباسو او له د نړۍ له سیالانو سره یې سیال کړو واقع د مننه ځان دی اوسې قاري صاحب زما یو تا نه غوښتنه ده زه درته یوه جمله وایم دا جمله به ته بار بار تکراروې صحیح ده لکه څنګه جمله په دې ډول دی وایي په پلن پله پلن پال پروت دی په پلن پله پلن پال پروت دی دا جمله به ته بار بار مونږ ته تکراروې په پلن پله ګوره قاري صاحب لږه هڅه وکړه زه پوهېږم ته تکړی ګوره زه یې درته تکراروم په پلنه پله پلن پال پروت دی په پلنه پله پلن پال پروت دی په پلن پل پروت دی په پلن پل پروت دی په پلن غلط ګوره په پلنه پله پلن پال پروت دی په پلنه پله پلن پال پروت دی په پلن پل پروت دی په پلن پل پروت دی پلن پل پروت دی مړه پنځه ځلې وشوې او پنځه ځلې نور یاره نور به نه کېږي زه لږه هڅه دغه پنځو پورې صحیح کېږي همدغونه بس دی همدومره بس دی ښه ډېر ښه ته یې تکرارولی شي نو یو دفعه یې ته تکرار کوو وایي په پلنه پله پلن پال پروت دی په پلنه پله پلن پل پروت دی په پلنه پله پلن پل پروت دی په پلنه پله پلن پل پروت دی بس به فکر کوم دا خو درې ځلې دا خو نه حسابېږي تاسې باید یو لس ځلې خو تکرار کړئ درې ځلې خو اسانه ده خو خبره دا ده چې په دې درې ځلو کې رانه غلط نه شو نو انشاءالله نور به هم نه غلطېږي نه ته هڅه وکړه زمونږ وګوري چې غلطېږي که نه ته یو ځل بیا ووایه په پلنه پله پلن پال پروت دی په پلنه پله پلن پل پروت دی په پلنه پله پلن پل پروت دی په پلنه پله پلن پل پروت دی بس به بیا دې درې ځلې کو که نه درنو هېوادوالو د هندوانو په پارک کې یم راځئ ځو د نورو هېوادوالو سره غږېږو له موږ سره پاتې شئ
هېوادوالو یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. مخکې مو د ځینو ورونو سره خبرې وکړلې، البته وګرځېدو په پارک کې چکر مو ووهه. راغلو د پارک په یوه څنډه کې زموږ او ستاسو هېوادوال دي، ځوانان دي راغلي دي په چکر باندې. نو راځمه له دوی سره هم غږېږم. سلامونه، ستړی مه شئ. السلام علیکم تاسو ته او قدمونو لیدونکو ته د کامرې پر مخ ټولو ته سلام وایم او په خیر راغلی. مننه ورور مې ژوندی اوسئ. دا ښکلی نوم دی او له کوم ځای څخه راغلی؟ د هندوانو پارک ته. وایس قاسم ځای د الخیلو څخه راغلی یم دلته په تفریح باندې. ښه، ډېر ښه. ملګرو سره راغلی نو؟ او ملګرو سره راغلی. ښه، ډېر ښه. څنګه او چکر نه م خوند واخیسته؟ او چکر نه م خوند واخیسته، خو تر اوسه داسې خاص نه یو ګرځېدلي. لږ مونږ وایو چې د یو شبکین دلته لږ بانډار منډار وکړو د ملګرو سره، دا به لږ تفریح مو کړو. ښه، ډېر ښه. علي خیل صاحب څه مصروفیتونه لرئ؟ بس مصروفیتونه خو داسې د عالي نرسنګ له څانګې څخه فارغ شوی یم د ګلپاچا الفت انسټیټیوټ څخه. نو اوس داسې کوم خاص مصروفیت نه لرم. یعنې فعلا اوزګار یاستئ؟ اوزګار یم. په دې هیله چې یوه ښایسته وظیفه ځان ته پیدا کړې. دا راته ووایه چې ځان سره مو سم دلته نوشیجان کولو لپاره وړي وو که نه هملته مو نوشیجان کې بیا راغلی؟ نو اوس هم داسې فعلان و چې د کانتین نه ملګرو غږ وکړو چې څه شی راواخلو. نو نه پوهېږم چې نثار خان چې شی فرمایش ورکړی او غږ یې وکړو. ها، فرمایش نثار خان ورکړی ده. دا نثار خان کوم یو دی هغه دی که ده؟ بغلته چې ناست دی دا نثار خان وروره دلته علي خیل صاحب په تمه دی څه د فرمایش ورکړي؟ سلام علیکم ورور، اول تاسو ته او بیا تاسو کامرامین ته چې دلته راغلي یاستئ له موږ څخه مرکه کوئ. دلته هغه ورکړی فرمایش ودرېږه هغه چې شی به هغه راوړي، ایوان راوړي سره یو څو کیکونو سره. یعنې ایوان او کیکونه به نوشیجان کوئ؟ هو همداسې. ښه، ډېر ښه. خرچه ته په دوی کې او که نه علي خیل صاحب به خرچه کوي؟ نه، ټول همداسې، ټول د ما جب د دې جب د دې جب د ما جب د ټول یو است. ښه، ډېر ښه. نه اوس دا ووایه چې ستا د جبه ځي که د هغوی د جبه ځي؟ مشکل نشته. اوس ووایه که نه اوس دوی په زړه کې داسې هغه دی چې اوس په مونږ پیسې ورکوي که دا پیسې ورکوي؟ مشکل نشته، زه یې ورکوم. یعنې ته دغه د علي خیل صاحب بېغمه اوسه نثار ور باندې خرچه کوي، سمه ده؟ زمونږ او د نثار د ترمنځ هېڅ کوم هغه نشته. ټول د نثار خبره چې مونږ ملګري یاستو، زمونږ چې دیار او د ژبه ځي مونږ کوم هغه نه فرق هم نه ده کړی. علي خیل صاحب حتما ملګرو سره ډېر زیات به ګرځېدلی او بالخصوص نثار ور سره نور ورونو سره. دا راته ووایه چې حتما جالبې خاطرې سره ډېر زیات مخامخ شوي یاستئ. داسې جالبه خاطره شته در سره؟ د ملګرو له هغه نه او کله نه کله داسې ډېر جالبه وي که نه ملګرو سره ګرځېدلی چکر ته تللی پېښه شوي، کولی شي یو جالبه خاطره دې ووایي؟ داسې جالبه خاطره به ذهن ته نه ګوره ژوند چې دی زیات د جالبو خاطرو څخه ډک دی. جالبو خاطرو نو حتما یوه خو یې ووایه. نثاره تا ته یاد دی کومه یوه؟ ګوره په نثار یې مه تاوان کوه، سمه ده؟ هغه نه به ما ورم ښول اوس ستا نوبت دی. دا د جالبې خاطرې نه به تېر شو که یو بل څه یي درته وګوره؟ څه کې تکړه شعر وایي چې غزل وایي چې یاره ترنم کوی شي؟ ترنم زما د ترنم سره ډېر لګېږي. دونه سوچ نو مه وهه. خو بیا داسې نه شي چې څنګه شي؟ بیا د کوم ځای کې بند رهی نشي. زه راځه خیر ده، بس لیدونکي دې معاف کوي که بند هم راغلی څه مشکل نشته. ترنم زما خوښېږي په دې خاطر درته وایم که نه. ځه نو اول به درته یو شعر ووایم. مهرباني. وایي ښکلي د سمې که د غره ښکلي دي، ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي، او خیر دی د بل چا نه پوښتنه وکړه. خیر دی د بل چا نه پوښتنه وکړه، زما بریتونه ستا باړه ښکلي دي. بېشکه راځه نو دلته نثار ور چې دی انتظار باسي ترنم ته، هغه به ډېر په تمه نه پرېږدي. اوس یې په سپینو مړوندونو باندې خوب سو کوي او خوب سو کوي، ورپسې شپه ورځ ژړا چا کړې ده، ورپسې شپه ورځ ژړا چا کړې ده، ما کړې ده، زړه سره دا ناروا چا کړې ده،
ما کړې ده د انقلاب په سختو شپو کې هم د زړه له زوره او هم د زړه له زوره ارمانه کړس کړس خندا چا کړې ده ما کړې ده. واو بېشکه علي خیل صاحب والله ته خو ښه ترانه ویونکی نو والا داسې کله چې بنډار ته رئیس ملګرو سره لږ لږ یو شعر یو ترانه هم شریکوو خو کله ناکله د شوق نه وایې نو ښه ډېر ښه نثار او دوی وی دا هم ډېر یو حتما وی دې سره هم جالبه خاطره شته ده رښتیا وایي جالبه خاطرې خو نشته ده که کوم شعر میر وي تا دې نه بل وړي لا وړي مهرباني وایي نور مې په ژوند باندې باور ختم شو نور مې په ژوند باندې باور ختم شو که د چا زړه رانه ازار وي نو بخښنه غواړم. وایي یو شعر ډالۍ وي د چا مورګانې چې وفات شوي وي ما ته دې څه ویل ما نه هېر شو ما ته هغه خبره بیا وکړه مینه هېر دې شو که نه لکه چې هېر دې کړه نثاره ځکه هغه دې هېر شوی بل ووایو زه نو نثار تر هغې سوچ وهي خیالونه کې لاړه سمه ده راځم د دې په باره کې در سره غږېږم چې البته تاسې دلته کله ناکله په چکر باندې راځئ که نه تنها فامیل هم ځان سره راوړئ که تنها ملګري سره راځئ یاره فامیل کورنۍ ماشومان کله کله راولو یعنې چکر ته راځئ فامیل سره هم پارک ته چې راولو خوشحالېږي ښه ده تفریح واقع ده سبا ته جمعې ورځ ده سبا جمعې ورځ ته بالاخره چېرته ځې چکر ته سبا یې جمعې ورځ فعلان هم ده چې لاړ شو سیند غاړې ته الینګار سیند غاړې ته چکر ووهو نو پنجشنبه مو په چکر ده جمعه مو په چکر ده نور څه غواړئ پنجشنبه خو داسې ده چې پنجشنبه وړکۍ جمعه یې موږ تاسو راځي او جمعه خو خپله جمعه ده ښه ډېر ښه نثار ذهن ته دې راغی که نه هو اوس مې ذهن ته ځه راغی نه اوس یې وایه وایي دا شعر د ډالۍ د هغه چا چې مورګانې نه وي وایي د ژوند دا کړهونه مې سمسور وای خو چې مور وای دا ژوند مې د همدغسې په اور وای خو چې مور وای بې موره ژوند بلا سخت دی زه کله کله وایم چې نه په ژوند کې زه وای نه مې ورور وای خو چې مور وای غربت که بې وسي او پروا نه وه لویه خدایه همدومره دا غمونه په ما نور وای خو چې مور وای زما مور هم نشته الله تعالی دې درته د زړه صبر او مورجانې ته دې الله جنتونه نصیب کړي نو انشاءالله چې واقعیت پوهېږم شعر د زړه د درده ویلې مننه نثار جانه مننه د تاسو علي خیل صاحب له تاسو څخه هم مننه خیر څه ډېره مننه چې خوشحاله شولو چې دلته راغلی تاسو سره مو بنډار وکړو مننه ژوندي اوسئ خیر څه مننه درنو هېوادوالو د هندوانو په پارک کې یم ځو لږ نور چکر هم وهو له موږ سره پاتې شئ درنو هېوادوالو راغلی یم د لغمان ولایت مرکز د هندوانو پارک ته خپرونه مې درته دلته د هندوانو په پارک کې وړاندې کړله نو زه هم نور درنه اجازت غواړم تر هغې چې بیا د یوې بلې خپرونې سره ستاسو په درنو چوپار کې حاضرېږم نور ما ته اجازت راکوئ الله مو مل